مبارک good to see you good thank you پښتو دې مو زده کړې د افغانستان کې یا پوښتو نبی ولا راځي نبی ولا بال ولا سٹار سټ پورا انا ګورې شو هو یعنی کمیټری وکا جذباتي کمیټری وکا سر مور ساړي باندې سټ پورا یاره شو نه سټ بیا هو ورګه سلا ورګه شپالي پتولی سرجي هالي سي مودو هالي شپالي علي مودو هالي ما مخ بیا خل ناراضي ګوره چټ چمن وزري کې چا سره نه خو بردا یو خو د کرکټ لپاره موږ واده کې پیسې مرنه وړي زنده‌باد بیا د لارې ګرامه برابر کړه ګول لګاو ته اسلی سروپه کې نشلر راکا از رنجلو سه بشری کې ته کوئی بجګله here in Afghanistan before now everything is alhamdulillah good friend welcome thank you افتاب ولا ازل ايه كسه ارى ولا بيجني خدير صح من اول تاسو داخل تکرسه دوستانو ستړي مشي د کریم صادق شلاوري د جام سیالیو پایلو به دا 14 ټیمونه ونن دوه ټیمه اریانا هوایي شرکت او همداراز سره د کونړ لوډل وتلی دا دغه لوبه را سره وګورئ افریقا هم را سره ده اورګه سي انشاءالله ارګه تو سره به سو دوره چنه کې دوره زپاتې ملګرو زدا شیټ زما تاسو راځي دا وګورئ را سره نور خبرونه کې ان شاء الله ټول خلک وګورئ را سره ښه خیر اخلاص دوستانو بیا هم درته وایو تاسې هغه صحنې ولیدلې دلته د پخوانیو لوبغاړو څخه کریم حاجي صاحب استقبال عبید را سره ولاړ ده دغه ټورنمنټ حاجي صاحب اول خو خیر اخلاص درته ستړی مه شي هفته بله هم د هغه به بیا راشي هلته عکسونه وباسي حاجي صاحب خیر اخلاص ستړی مه شي خیر ورته ډېره زیاته مننه تا ته او دا همو جوني what is his name Mr. Doni. Mr. Doni, thank you very much for coming here. مننه خیر خوشاله ژوندی اوسئ حاجي صاحب د دغسې ټورنمنټونو جوړول او د پخوانیو لوبغاړو یاد تازه کول څومره ارزښت لري څومره مهمه ده دغه ټورنمنټونه د خو دغه ځوانانو ته چې د په غټ لیول کې د کرکټ زمینه نه برابرې کې د هغوی لپاره یو ډېر ښه اقدام دی او بیا به داسې ټورنمنټونه د پخوانیو لوبغاړو په نوم باندې که نه سيدة هاي ما مرق ما جابت ودرك راسها والله مرقها قاعده وراك ده هيمو from South Africa بطولي شپالي پتولی سرجي هالي سي مودو هالي شپالي علي مودو هالي ما مخ بیا خل ناراضي ګوره چټ او کنه حاجي صاحب خپل خبره ته پکاش کما به ته کوي چې لوګ ستاسو شي پرې ده دایو مو وايي خیر یو کله گیوم نو بیا د پروګرامونه بیا د قانون لوبغاړو بنو باندې نو دا بیا ټول نه بهتري اقدام دی ځکه یو سړی چې د ژوندۍ ساتي د غنوم ژوندۍ ساتي نو هغه په دغه سه پروګرامر باندې بل زما په نظر د هغه لوبغاړو لپاره چې هغه دوی د اوس کرکټ کې څومره سهولتونه ورته دي دوی ته هغه الهام او هغه فکر ورځي چې زموږ پخواني لوبغاړي څومره سختۍ ګاللې دي څومره تکلیفونه یې ګاللي دي د همغو نتیجه ده چې نن موږ ته دغسې ګراونډونه هر څه چې دي افغانستان ته په تیاره باندې نه راغلي دې لپاره شل 25 کاله دومره مهنت شوی ده چې هغه اطاله تصور نه بهار ده هغه امیر صاحب بابل یو خاطره ویلې وامې اورېدلی وای چې په هغه کې شمن وزري کې م چا سره لانجه شوله نه خو بردا یو خو د کرکټ لپاره موږ واده کې پیسې مرنه وړي زنده‌باد بیا د لارې ګرامه برابر کړه ګول لګاو ته اسلی سروپه کې نشلر راکا از رنجلو سه بشری کې ته کوئی بجګله here in Afghanistan before now everything is alhamdulillah شره پتولی ډیر مننه حاجي صاحب thank you very much Tony Mr. Doni Tony دلته بل لوبغاړی لګیا و افتاب درازه یو اورګت مزاحمت مو وکړو لږ ستاسې عکسونو کې راځه سلامونه وروره وعلیکم سلام په خیر راغلی جوړ تازه په خیر دا خو پېژنې که نه he's my good friend welcome thank you افتاب والا ازل اورګه سه اره ولا پېژنې ډېر سخت مینهوال دی تاسې داخل تکرسه لوبې خو ماشاءالله ډېره ښې وې او ښې ترسره شولې څومره خوشحاله
اول خو د ګراوند بیا د نعمت چې دومره په کم عمر کې دومره غټ خدمت کوي د کرکټ لپاره. زه په اول سر کې نعمت علم نه د ملګرو نه مننه کوم چې داسې یو ښایسته ټورنمنټ په لاره اچولی او چې هغه پخواني کوم لوبغاړي دي چې هغه افغانستان نوم ته ډېر زیات روش ورکړی دی. هغې کې لکه کریم صادق، نوروز منګل، اصغر افغان او ډېر دي اوس نومونه چې اخله مو وخت زیاتېږي. نو دا تشویقول د هغې په نوم باندې ټورنمنټ باسل نو ډېره مننه ورنه کوم زه خاص کر او ډېر یو ښایسته ټورنمنټ و خدای دې وکړي چې د خلکو د مینهوالو ته ښه خوند اخیستی. بالکل انشاءالله ځوانو لوبغاړو ته څومره فایده لري دغسې ټورنمنټونه؟ بالکل دغه ټورنمنټ هر چا ته پیدا لري. نو ځوان لوبغاړي چې دغلته ښه ولوبېږي نو دلته کریم صادق همداسې تجمل الکلام د دې زون دی کوچ دی هیډ کوچ دی هغه ګوري هغه بیا مخکې دی تشویقوي کرکټ بورډ سره شریکوي چې دغسې پلیران دلته دي نو ښه پیدا ده ورته په دې ځوان لوبغاړي. إذا فشل ذكر طارق سنيره طرق بسوليشن رئيس تاج مالك علم استيغول كريم صادق افتاب علم اوريكس نينغرهار بلايرز غيرس ديلس الشباب تنس رين كريكات بورد اوريكس اوريكس Thank you. ډېره I مننه. see you in TikTok. ان شاء الله لسی مو ده اسی لی ډېره مننه. تاسو نه هم مننه چې راغلي دلته. خوشاله اوسئ. ډېره مننه. مهرباني. چې شي طبيعت ته کېږي نور خلکو سره لګو چې شي طبيعت ته کېږي نه تاسو سره چې شي طبيعت ته کېږي راوړم موږ به هم سره وخورو. مننه خوشاله اوسئ. قربان مننه ډېره مننه. السلام علیکم څنګه یې؟ دا غټ کوچ دی. انا خبرتنا کوم رانه وکړه افغانای کنه نه هغه فرانسوي د افغاني مو ټول افغانستان خلک کوي کنه دا خبره چې موږ نس بایللای دا موږ زلون غټلی او زلون ګسو لاړ کوم ټیم سره ته زه د افغانستان د هغه د ګروپ دلته کوم ټیم دلته کوم زړه مو ګټل کنه زلون غټلی زلون بیرته لاړ یا به میش غټ یا به زړه غټ نه یو بالر د موږ هغه بالر واپس ټیم تراځي اسوک دا تاروکای د لاري چې بل ټیم بل پر درځي ابل بالر سوک راسي ان مت زخمی سسمی جوړ نوی ولا راځي نوی ولا بال ولا سٹارټ سک فورا الا ګورې شو یعنی کمیټری وکا جذباتي کمیټری وکا سر مو ساډي باندې سک فورا یاره فو شو نه اسیت واجه هو او کله زه راو پیسې لګې زه ګر راګر کنه لګې کله ډېر مننه. راځي دوستانو نور شاټونه را سره وګورئ او مونږ وسارئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دا چې د چا په نوم دا ټورنمنټ جوړ شوی و دغه سیالۍ جوړې شوې وې او نن پای ته ورسېدې. ښاغلی کریم خان صادق چې د افغانستان د کرکټ لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي. یو وخت نو ټیمونه له ده څخه ډارېدله اوس نو د ده په نوم دغلته ټورنمنټونه جوړېږي. راځئ دی هم در سره غږوو د ده خبرې هم را سره واوریا. دلته مخکې نه درولې و پلان همداسې و. حاجي صاحب سلامونه جوړ تازه ستړی اوسئ. وعلیکم السلام خیر جوړ زیات مننه خوشحاله اوسئ. اول خو مبارک یې ګډ ټو سی یو ګډ ثانک یو وبخه پښتو دې مو زده کړې د افغانستان کې یا پوښتو ګډسي ثانک یو. حاجي صاحب مبارک دی ستا په نوم جوړ شوی ایونټ پای ته ورسېده او ښه کامیاب پای ته ورسېده. د دې مبارکي درته وایم. الله دې خوشحاله راځه. هم د ټورنمنټ مسؤلینو ته د پارک مسؤلینو ته ډېره مننه کوم چې زما په نوم یې داسې ښایسته ټورنمنټ جوړ کړی او 14 د ننګرهار او د افغانستان په سطح ښې لوبډلې وې. اکثره لوبې مې تعقیب کړې. نوي ځوانان پکې ډېر ښه لګیا او ښه ځلېدل او بس همدغسې ټورنمنټونه کولی شي چې یو ښه لوبغاړی مخکې پارک سپورټس کرکټ ګراوند او اکیډمي او د پارک مسؤلینو نه ډېره زیاته مننه کومه چې زما په نوم باندې ټورنمنټ جوړ کړی. خدای چې ما ورته بیخي ویلي نو زه ترې نهایتي ډېر زیاته مننه کوم. الله دې دوی خوشحال لري. مجموع کې ډېر یو ښکلی ټورنمنټ و د افغانستان او د کونړ او د کابل او د جلال آباد د ټول افغانستان په سطح 14 لوبډلې وې. د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې ولوبېدل. په ټول نه مهمه خبر دا وه چې ډېر ښه ځوانان لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې ولوبېدل. دغه ګراوند نوی مو دې ګراوند ښه افتتاح وشوله. په مجموع کې یو ډېر ښکلی ټورنمنټ ترسره سه او افغان آریانا هوایي شرکت لوبډلې بریا ترلاسه کړه. هغوی ته مبارکي وایم او د ټورنمنټ مسؤلینو سره انشاءالله ما واده وکړه دا خړومبی ټورنمنټ راتلونکي کال کې چې هر کال کېږي انشاءالله ښه انعامات او ښه داسې د مالي لحاظ نه به انشاءالله لوبغاړو ته ډېر زیات امکانات انشاءالله برابر. حاجي صاحب د نن 18 کاله مخکې 20 کاله مخکې وخت چې راځي چې تاسو به په خړو خاورو کرکټ کاوه او نن دغه ځوانانو ته کوم امکانات دي ذهن کې څه درځي؟ هغه پخواني وختونه نه وایي چې کاش کې دغسې سهولتونه موږ ته هم برابر وي موږ به څه کولی؟ نو ټول ملګري ناست دي ولاړ دي. کوم کار چې مونږ کړی دی زه فکر نه کوم بیا 100 کلو کې هم څوک وکړي.
صرف دا نه چې مونږ تکړه وو، مونږ صرف دا چې زحمت باسلې چې هغه چې زحمت هر انسان وباسي، ولو که هغه اسمان ته ختلی مې انسان ورته خطی شي. نو مونږ په تس جب او په نشته میدانو، په نشته وسایلو او په سرو ګرمیانو کې، په نشته خوراکو کې، اوس خو ماشاءالله لوبغاړي هر څه امکانات، سہولتونه، معاشات هر څه لري او بیا دومره غټ لیول ته رسېدل. نو الحمدلله اوس ډېر شکرګزار یو. ډېره مننه. غټ میدان ته اوس ډېر میدانونه دي، لوبغاړي هم ښه پکې ځلیږي. کرکټ افغانستان کې یو غټ کسب، یو پروفیشن جوړ شوی، په 4 ولایتو کې ترسره کېږي. ځوانان له نشو تماشو نه ایساري، صحتمند ځوان د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، یو ولایت لپاره یو ویاړ وي. نو دا ډېره ښه خبره ده. انشاءالله راتلونکي کلو کې به نور هم د ډېرو میدانونو شاهدان یو انشاءالله، او افغانستان د الله آباد، کامیاب او په خپلو خپلو باندې ودرېږي. اوس به د ترجمه دته وکم دی غواړي نو. Yes. زو ركز الجلي سرابات اللي نكرات ورقصو إشلي بركترو إني اللي جيني كانت انتخا ولكن شبالي بطولي يسرتي ورسنا شلات كريم هالسي زلكي سن ما شاء الله وريك سن كون آلتين فيزيكن German? فرنسا African people English. نا انګلیش نه وایي، دوه مازون زنګل والا دي. نو راځي دوستانو، ټول حاجي صاحب کریم خان صادق ته د ده پیاوړ دی چکچک وو، خو ځکه ډېره مننه حاجي صاحب، تاسو ته هلته خلک انتظار دي او موږ دا نور ملګرو سره یو. زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ، له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.